په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې تاسو ټول خواږه او درنه به راته روغ جوړ یاست. خواږه اورېدونکو، تاسو له دې وړاندې د ورونو خور د ناول دویمه برخه اورېدلې وه. په تېرې برخه کې تر دغه ځایه را رسېدلي وو چې خیبر غلی شان مسکی شو. راته یې وویل لیونی څو چې زما په تن کې ساه وي زه به ستا د یو خادم په شان خدمت کوم. خیبر د باندې لاړ، ورېنداره مې کوټې ته راغله. زه پاڅېدم، په ډېرې چالاکۍ سره مې ټلیفون له خاورو راوویست، ځکه سبا ته د وصال کور نه تلم، د دوران د کور ته. راتلونکې ورځ به مې هلته نوکري کوله. بلې خوږو اورېدونکو، دا چې اوس د ناول په دریمه برخه کې څه کېږي نو ملتیا مې وکړي. پیل کوو د ورونو خور د ناول په دریمه برخه. شپې او ورځې تېرېدې، خو د ژوند په خوږو نه پوهېدم. د مشر ورور وصال کره مې ونې پای ته رسېدلې وه. په ماښام کې له خیبر سره له کوره راووتم. د مشر نه دویم ورور چې نوم یې دوران وه، د زرمینې خاوند وه، د هغوی کره روانه شو. په لار کې مې زړه ډېر خفه وه، څو ځلې په ژړا شو. خو خیبر راته ویل ژاړه مه، هېڅ به درته نه وایي. اما مې تره او د تره ښځه دواړه پوه کړي دي. اما ویل خیبره څنګه چې ستا مور را باندې ظلم کوي، ستا مور نه د زرمینې ورېندارې په ظلم کولو کې دوه ګوتې وراوښتې ده. خیبر وویل ولې څه خو به یې درته ویلې نه وي. په ډک ستوني مې ځواب ورک خیبره 3 ونې وړاندې چې کله مې ستاسو په کور کې نوبت تېر شو د هغوی کره لاړ. سمه په دروازه ننوتې نه وم چې زرمینې راغږ خړې په شو په خیر راغلی، هر کله راشي. نور مې سترګې دروازې ته در سپینې شوې. د ماښام مهال وه، دوران را کور ته نه و راغلی. زرمینې راته وویل هله ژر کوه، خړې پې شو، په کور کې ساس کې اوبه هم نشته، لاړ شه 3-4 بوشکې اوبه راوړه. زه لاړم، له بجلۍ نه مې منګی راواخیست. د انګړ منځ ته چې ورسېدم زرمینې راغږ کړ ای خړې پې شو ودرېږه، دغه منګی خو زه هم راډکولی شم. لاړه شه، په هغه بله کوټه کې د اوبو لویه ډبه ایښې ده، هغه در سره واخله. منګی رانه واخیست، لاړم د اوبو ډبه مې راواخیسته. خو ډبه دومره لویه وه چې کټوله مې ډکه کړې وی، خدای خبر چې ما په لاس ګاډي کې هم راوړې وای. د زرمینې د کور د یو لویې کمره په غاړه وه. له کوره راووتم، ډبه مې په لاس لاندې خوړ ته ښکته شوم. ډبه مې نیمه ډکه کړه، نیمه پاتې شوه، خو بیا مې هم په سم ډول سره نه شو وړلی. خو کله چې له خوړ نه راپورته شوم ختم پخه مې کاڼي کې بنده شوه. ډبه مې له لاسه وولیده، کوچنی سوری پکې وشو، اوبه ترې روانې شوې. کور ته مې د یو منګي په اندازه اوبه پکې راوړې. زرمینې چې ډبه سوری ولیده په غوسه شوه. راته یې وویل تر څو چې د ډبه جوړه کړې نه وي په خدای مې دې قسم وي که ته رانه یوه شپه هم په ارامه خوب وکړې. نغري ته لاړه، یو پلاستیکي خلطه مې راواخیسته، اور مې ورکړ، ډبه مې لاندې کېښوده. د ډبې په سوري باندې مې د خلطې څاڅکې تویې کړل. خو د دې په ځای چې ډبه جوړه شي ډبه نوره هم سوری شوه. زرمینې چې ډبه ولیده هغې اوس صرف بهانه غوښتله. راغله، په هغه بل نغري باندې جوشېدلې اوبه یې ایښې وې، چینکې راواخیسته، جوشېدلې اوبه یې راباندې په سر راتویې کړې. د سر پوټکي مې په بل مخ واوړېدل، او کوم ویښته چې مې په سر پاتې وه هغه رانه ستا مور په کشوله وخت کړ. په هر کور کې رانه بیلې بیلې سترګې باسي، او ورونه او ورېندارې مې دي. هېڅ نه پوهېږم چې دوی راباندې دومره ظلم ولې کوي. په کور کې د کور ټول کارونه زه سنبالوم، خو د دوی هم بیا راباندې زړه نه یخېږي. اخیر دوی له ما څه غواړي. خیبر ته چې مې کتل سترګې تکې سرې وې. له سترګو پاکولو وروسته یې راته وویل هېڅ به درته نه وایي، ما دوی ټول پوه کړي دي. کله چې د دوران رور کور ته ورسېدو خیبر راڅخه لاړ، زه کور ته دننه شوم. دا ځل مې قسمت لږ ښه وه، د دوران مېرمن په کور کې نه وه، پلارګنۍ کره تللې وه. د ورور سره له ستړي وروسته هغه کوټې ته لاړم چې زه به پکې پخوا ویده کېدم. لومړی مې ټلیفون روښانه کړ، ځکه نن 5مه ورځ وه چې جمشید ته مې ټلیفون نه وه کړی. د جمشید نمبر مې پکې ډایل کړ. له لږ ځنډ وروسته زنګ تېر شو. د لومړي زنګ په تېرېدو جمشید ټلیفون وکې کړ. وار له ورایه په زاریو پیل وکړ. برېښنا جانې ډېره بخښنه غواړم چې یوازې مې پرېښودې او زه وتښتېدم، ډېر درته شرمنده یم. ما ویل جمشیده هیله کوم دا ډول خبرې مه کوه. زه او جمشید دواړه یوه شېبه غلي وو. له لږ ځنډ وروسته مې وویل الو جمشیده خبرې مې اورې؟ خو جمشید غلی و. بیا مې وویل الو جمشیده ولې غلی، خبرې ولې نه کوې؟ جمشید غلی شان وویل ډېرې خبرې مې په زړه وي چې یار مې راشي رانه ټولې هېرې شي نه. ما ورو غوندې وخندل او ومې ویل ګیله مه کوه، دواړه یو شان مرض لرو،
جمشید خبرې بلې لوري ته واړولې. هغه ورځ خو به ورېندار ته څه نه وي ویلي. یوه شېبه غلی شوم، څه مې ونه ویل. جمشید غږ کړ: الو برېښنا، ولې غلی شوې؟ زه پوهېږم ګرانې چې له ما څخه خفه یې. ګرانې مجبوره وم چې ستاسو د کور مخه مې پرېښې وی او تللی وی. ما وویل هېڅ کومه خبره نه ده. اوښان چې ساتې دروازې به لوړ ږدي. له ډېرو خبرو وروسته جمشید اړیکه پرې کړه. د اوس لپاره مې همدومره خبرې بس وګڼلې. ما ویل هسې نه چې بیا په کوم مصیبت کې ګیر شم. ټلیفون مې جب ته واچو، له کوټې راووتم. د کور کارونه مې سنبال کړ. په برنډه کې چې کېناستم کوچنی ورېرې مې راغږ کړ: لالا دې غواړي. کله چې کوټې ته ورغلم ورور مې لوی بسترې ته ډډه وهلې وه. 2-3 قدمه لرې ترې ودرېدم. دوران راته وچې سترګې نیولې وې لکه کوم چرسي یا پوډرې چې ښه نېشه کړي وي. خپل او پردی نه پېژني. زړه کې مې سل رنګه خبرې تېرې شوې. ما ویل خدایه خیر کړي، اوس به راباندې دوران څه ډول قیامت راولي خدای خبر. زه به په کومو سوچونو کې تللی وم چې غوسنه غږ مې د فکرونو لړۍ وشلوله. وجلی تا ته وایم ولې په خبر نه پوهېږي؟ درته وایم کښېنه، څو خبرې مې په غور سره واوره. لکه وېرېدلې هوسۍ چې د پړانګ له منګولې په منډه ځان خلاص کړی وي او له وېرې له امله بیا هم ژر ژر کله یو خوا کله بل خوا مخ اړوي. زما حالات هم هماغه وېرېدلې هوسۍ په شان وه. ساه مې ډوبه ډوبه کېده، زنګنونه مې رپېدل. په کوم ځای باندې چې ولاړ وم په هماغه ځای باندې کېناستم. دوران خپلې خبرې داسې پیل کړې: هغه د پور کلي د ملک زوی خو پېژنې چې واده لري خو کوم نارینه اولاد نه لري. پرون ملک صاحب راغلی و، ستا غوښتنه یې وکړه. زه ورسره په 4 جریبه ځمکه راضي شوی یم. سبا یا بل سبا ته دسمال وړلو لپاره راځي. هر څه مې ښه پرېمان راوړي دي. پاخلي او پخلي به ښه خواري وکړي. د دوران خبره نه وه، سم د خنجر ګزار و. 100 دقیقې غلی وم. لږ مې څه ځان را کنټرول کړ. په وېرېدلې غږ مې وویل: دادا اخر ما کومه ګناه کړې ده چې له دومره ظلم سره مې د 4 جریبه ځمکې په بدل کې داسې چاته ورکوئ چې یو واده هم لري؟ اخر ولې؟ د افران د سترګو په برګولو سره وویل: چپ شه، ته هم اوس دومره شوې چې په دې اړه له ما سره خبرې کوي. بله خبره دې له خولې راونه وځي. له کوټې نه راووتم. په ژړا مې ښه زړه یخ له ژړا وروسته مې له کور نه د تېښتې په اړه فکر کوم. ما ویل څنګه به له دې عذابه خلاصه شم. ټلیفون مې راواخیست. جمشید ته مې ټلیفون وکړ، خو ځواب یې را نه کړ. د لږې شېبې وروسته مې بیا ورته ټلیفون وکړ، بیا هم بې ځوابه پاتې شو. لږ انتظار مې وکړ. ما ویل ګوندې جمشید په خپله ټلیفون وکړي، خو جمشید ټلیفون ونه کړ. اخر په دې مې پرېکړه وکړه چې نور باید له دې دنیا سره د تل لپاره خدای پاماني وکړي. د دوران له کور سره نږدې یو وچ کوهی و، په سر یې تبۍ ایښودل شوې وه. ومې وایي باید هم دې کوهي ته ځان ورخطا کړ. له ژوند څخه راته مرګ بهتره دی. مخکې له دې چې کوهي ته ځان وغورځوم یو ځل مې وغوښتل چې جمشید ته ټلیفون وکړم. ګوندې دا ځل ځواب راکړ، خو جمشید بیا هم ځواب را نه کړ. نه پوهېږم چې نن جمشید ولې ټلیفون ته ځواب نه راکوه. زړه مې صبر ونه کړ. یو لنډ لیکلی پیغام مې ورولېږه. ما ویل سبا دا فکر ونه کړي چې برېښنا زه هېر کړی یم او اوس یې نمبر هم بند کړی دی. پیغام په دې ډول و: چې په سر کې مې ورته یو بیت لیکلی و: ورکوم ځکه له لاسه اعصاب رورو، یار مې سپارې د بیلتون په قصاب رورو. د بیت لاندې مې ولیکل: بې وفا چې کله مړه شم بیا دا پوښتنه ونه کړې چې ولې، په څه وخت، څه ډول رب ورکه کړم. خیر په دې خو پوه شوم که زه یم که نه یم چا ته څه توپیر نه کوي. هسې هم زما لپاره په دې بې وفا نړۍ کې ځای نشته. خو ښه به وي چې نور څوک ونه ځوروم. اوس یو کار باید وکړم، هغه دا چې د خپلو غلطیو بخښنه غواړم. که چیرې ما ځورولی پیل له تا څخه کوم، ډېره بخښنه غواړم ګرانه، اما وبخه. خیر که بخې مې نه نو په قیامت کې رانه بدله واخله. عمر دې اوږد او له خوښیو ډک شه، هوسا او ارام ژوند ولري، د تل لپاره بریالی اوسي. ګرانه د وروستي ځل لپاره درته وایم چې زما د زړه ټکوره په ځان او ټولو ډېر پام کوه. زه بې وفا نه یم. بیا هم وایم چې در سره ډېره مینه لرم، ډېره مې خوښېږي، خو نور مې غم او خفګان نه پرېږدي چې ژوند وکړم. په مینه ستا برېښنا.
کله مې چې پیغام ورته ورورسوه یو 2 ځلې مې له ځان سره ولوست. اما ویل که کومه تېروتنه پکې شوې وي چې اصلاح یې کړم. پیغام مې ولېږ، ټلیفون مې جب ته واچه، لاړم، منګی مې راواخیست، له کوره د اوبو راوړلو په بهانه راووتم، سیده د کوهي په لور روانه شوم. 2 قدمه به وړاندې لاړم، یو ځل به مې شاته مخ واړوه. اما ویل څوک مې ونه ویني. د کوهي له غاړې به 10-12 قدمه لرې وه چې ورور مې له کوره راووت. پر ما یې سترګې ولګېدې. راغږ یې کړ، برېښنا و برېښنا تا ته وایم. یو ځل مې بیا شاته مخ ور واړوه. دوران زما په لور په منډه را روان. زه د کوهي غاړې ته ورسېدم. په کوهي باندې غټه تبۍ خودل شوې وه، ډېره درنه وه. پسه خواریو مې ترې لرې کړه. د وروستي ځل لپاره مې ورور ته سترګې ور واړول. ورور مې په خواریو زاریو پیل وکړ. برېښنا هیله کوم داسې ونه کړې، په شرمونو به وشرمېږم. برېښنا برېښنا داسې ونه کړې. د ورور غږونه د کلي ځوانانو هم اورېدلي وو. هغوی هم د ده لور ته را روان وو. زه د کوهي په غاړه کېناستم، پښې مې کوهي ته ور ځوړندې کړې. زما دې کار سره د دوران چغو نور هم زور واخیست. برېښنا هیله کوم داسې ونه کړې، د خدای په خاطر زه د خپلې فیصلې نه تېرېږم. برېښنا نور به تله ما سره په کور کې اوسېږي، هېڅوک به درته څه نه وایي. ورور مې 15 قدمونه له ما لرې وو. زما سترګې له اوښکو ډکې وې، سترګې مې پټې کړې. ځان مې کوهي ته ور وغورځوه. نور نه یمه پوه شوی. کله مې چې سترګې پرانیستې، 4 خواته مې سپین دیوالونه وو. په مغزو کې مې د دوران غږونه انګازې کولې. نه پوهېږم چې زه څنګه ژوندی پاتې شوی وم او له کوهي نه څه ډول راوستې. کله مې چې د پاسېدو هڅه وکړه، په خپله هڅه کې ناکامه شوم. د پورته کېدو توان او طاقت مې په ځان کې ونه لید. یو ځل بیا را باندې د بېهوښۍ څپه راغله. پوره 1.5 ساعت بېهوشه وه. دا ځل مې چې سترګې پرانیستې، په کومه بله کوټه کې وم. سر ته مې خیبر او زما د زړه ټکور جمشید ولاړ. په جمشید چې مې سترګې ولګېدې، بې اختیاره مې له خولې ووتل: جمشیده زما ګرانه، ولې دې د دنیا غمونو ته یوازې پرېښودم او ولې رانه لاړې؟ جمشیده زما ګرانه. غږ مې په سلګو کې ورک شو. نور مې ستوني اجازه نه راکوله چې خبرې وکړم. د جمشید او خیبر په سترګو کې ډنډ وخت کې ولاړ. دواړو یوازې تسلي راکوله. لږه شېبه وروسته ډاکټر راغی، څو پرچې لاس کې نیولې. خیبر ته یې ورکړې. ورته یې وویل: تاسې کولی شئ چې نور خپل ناروغ کور ته یوسئ، خو لومړی ورته دغه 4 قلمه دوایي راواخله، حسابي ورکړې، بس تللی شئ. جمشید غوښتل چې نسخه له خیبر نه واخلي. دواو زما د 100 شپو ورځو حساب ورکړي. خو د خیبر ټینګار و چې جمشید له ما سره په کوټه کې پاتې شو. کله چې خیبر د باندې د واخیستو پسې لاړ، دا مې د ځان لپاره لویه موقع وبلله. جمشیده ولې دومره بدل شوی یې؟ ولې دې په هغه ورځ زما ټلیفون ته ځواب نه راکوه؟ جمشید وویل: برېښنا جانې، ډېره بخښنه غواړم. په هغه ورځ رانه ټلیفون کور کې پاتې و، خو اوس د دې خبر وخت نه دی. دا خبرې به لږ په ارامه وکړو. ما ویل: ښه چې داسې ده، ته څنګه خبر شوې چې ما ځان کوهي ته غورځولی دی او بل زه چا او څه ډول له کوهي نه را بهر کړم؟ جمشید چې ځواب راکولو ته خوله جوړه کړه، خیبر په دروازه را دننه شو. په لاس کې دوا نیولې وه. جمشید بې ځوابه پاتې شو. یوازې دومره وویل چې هر څه به درته په ارامو مزغو ووایم. خیبر وویل: جمشیده ته دا دوا د کور سامان د باندې موټر ته راوړه، زه به برېښنا ته تکیه ورکړم. جمشید د خیبر نه دوا او په وطاق کې پراته لوښي چې له کوره راوړې وه له ځان سره واخیستل. خیبر زه له لاسه ونیولم، له کټې راپورته کړم، تکیه یې راکړه. پښې پخه او ښي لاس باندې مې پلسترونه تاوه شوي وه. ډېرې ترېنه تکلیف و، خو کوهي ته مې ځان غورځول د ځان لپاره ښه وګڼل. که دا پیښه نه وی شوی، نو جمشید به اوس د خیبر سره یو ځای زما لیدو ته نه و راغلی. آیا جمشید به زما پوښتنه کړې وي؟ خیبر ته به د زړه حال ویلی وي؟ له خیبر سره به څنګه اړیکې نیولې وي؟ نه پوهېږم چې تر ما یې ځان څنګه را ورسوه، په کومه بهانه، په کوم چل. دې او دې ته ورته پوښتنو مې په مغزو کې ځای نیولی و. په همدې فکرونو او سوچونو کې د دوران رور کور ته ورسېد. کله چې موټر د کور مخ ته ودرېد، ما چیغه کړه: نه خیبره، زه نه غواړم چې نور د دوران په کور کې ژوند وکړم. هیله کوم موټر تا وکړه، د خدای په خاطر ما د دې ظالم په لاس کې بیا مه ورکوه. هیله کوم. خیبر وویل: برېښنا هر څه به خدای اسانه کړي.
ته ولې خپای؟ اما ویل انا خیبر زه نه غواړم چې بیا د دې ظالم په کور وردننه نشم. خیبر ولې مې خبره نه اوري؟ زه نه غواړم چې جمشید مې خبرې پرې کړي. برېښنا هیله کوم ته صبر وکړه. خیبره که ستا خوښه وي برېښنا دې له ما سره کور ته لاړه شي. که په کور کې درنه دوران یا کوم بل چا تپوس کوه نو دومره ورته ووایه چې تر اوسه روغتون کې ده. خیبر وویل جمشیده دوران په خپلو کړو پښیمانه دی، هیڅ ظلم به له برېښنا سره نه کوي. که برېښنا اوس له تا سره کور ته ولیږم او دوران خبر شي دا به د دوران لپاره د منلو او زغملو وړ نه وي. له دې بیا نور مشکلات هم پیدا کیږي. جمشید نور څه ونه ویل. غلی له موټر ښکته شو، د کور مخې ته ودرېد. خیبر د موټر دروازه خلاصه کړه. زه په انګړ کې په یو کټ کې چې لمر ته اچول شوی و کېنولم. خیبر ورېندارې ته مخ ور واړوه. ورته یې وویل ورېندارې اچه یې تیار کړه، په حجره کې را سره میلمانه دي. خیبر د باندې حجرې ته لاړ. زه یو ځل بیا سوچونو په مخه کړه چې بیا به را باندې په دې کور کې څه قیامت تېرېږي. ولې ژوندی پاتې شم؟ خدای خبر چې له دې وروسته به را باندې ورېندار او دوران څه کوي او دوی را باندې ولې دومره ظلم کوي. آیا زه د دوی د مور او پلار نه یم پیدا شوی؟ که پیدا شوی نو بیا ولې په ما باندې دومره ظلم کوي؟ زه لا په همدې سوچونو کې وم چې ورېندار مې راغږ کړ. برېښنا اوس څنګه یې؟ نه پوهېږم. د ورېندارې دغه د خواخوږۍ غږ وکړه د ملنډو. ځواب مې ورکړ ښه یم ورېندارې. دا مې لومړی ځل و چې د ورېنداره له خولې مې خپل نوم واورېد. پخوا به راته چا ویل چې خړې پیشو، چا به راته ویل د اختر غوا او چا به سپېره مخې. ورېندار مې غږ کړ څه خو به غواړې نه چې د خوراک او څښاک لپاره یې درته راوړه؟ اما ویل نه کوم څه ته اړتیا نه لرم. ورېندار مې نغري ته لاړه. جمشید ته چای تیار کړ. اما ته مې یو ځل بیا مور سترګو ته ودرېده. د پلار له مړینې وروسته مې یوازینی د سر سیوری چې راپاتې و هغه مې ګرانه مور وه، خو دا سیوری مې ډېر ژر الله له سره لرې کړی. د مور له مړینې وروسته زه په رښتیا یسیره شوم، ځکه ورونو را سره دښمن لور په شان چلند کوه. د مور هغه خبره مې ذهن کې راغله چې په پسرلي کې ډېره ناروغه وه، سترګې پکې ولیدلې وې. یوې کوټې نه بلې ته مې په لاس بیوله. یو ورځ چې له ناروغۍ نه ډېره پتنګه شوه او زمونو ناروغي ته کومه توجه نه کوله. د مور فریاد مې دومره زیات شو چې زه د ویرې له امله په کوټه کې نشم پاتې کېدی. پرېږدېدلې غږ یې وویل برېښنا لورې کله ما سره مینه لرې ما مړه کړه. چې له دې زور او دردو بېغمه شم. خو اخر هغه ورځ هم راغله چې د مور یو موټی وجود یې تر خاورو لاندې کړ. د هغې سترګې ورپټې کړې، ستونی مې را وپړسېد، څادر کې مې ځان ونښته. نه پوهېدم چې څه وخت ویده شوی وم. کله چې مې سترګې پرانیستې په کټ کې کېناستم. ځای مې بدل شوی و. زه چې کله ویده کېدم په انګړ کې وم، اوس چې ویښه شوم ځان مې په کوټه کې ولي چې تر څنګ مې خیبر هم ناست و. د ماسخوتن اته نیمې بجې وي. د راپاسېدو سره خیبر رانه پوښتنه وکړه برېښنا اوس څنګه؟ اما ویل شکر دی خیبره، الله دې تل در تله ژوندی لر. له ما سره دې ډېره مرسته وکړه، خو کاش چې خیبره کاش چې مړه شوی وی، ژوندی نه وی پاتې شوی. خیبر وویل لیونی کېږه ما، دا دنیا امتحاني دنیا ده، په چا د ژوند شپې او ورځې ښې تېرېږي، په چا بدې. خدای ته به همدا منظوره وه. له ډېرو خبرو وروسته خیبر ډوډۍ او دوا راکړه. راته یې وویل نوره ویده شه، له سوچونو او فکرونو څه نه جوړېږي. خوږو او زړه ته رانږدې مینهوالو، دا وه د ورونو خور د ناول درېیمه برخه چې ما نظیف الله صالح درته وړاندې کړه. تر بلې برخې چې ستاسو درنه چوپړ ته راځم په پاک رب مسپارم. هر چېرې چې یاست ښاد آباد د مینې ډک ژوند ولرئ. بې مینې بې جانانه مه شئ. ښه وختونه.